دوستانو سلامونه او مینه مې قبول کړئ. د امریکای یوه پیغله جینئ یو پاکستانی ځوان پسې راغلی ده او دواړو واده کړی دی، خو څنګه یې مینه پیدا شوه او اوس څه وایي د دغه ښځې د خولې خبرې په همدې ویډیو کې وګورئ، نو په ټوله قصه باندې به پوه شئ. دوستانو داسې واقعیات به مو ډېر اورېدلي وي چې د یورپ ملک نه جینئ راغلی او پاکستان او یا نورو ملکونو کې هلکانو سره واده کړی دی. همدغسې یو واقعه څه موده وړاندې شوې ده چې د پاکستان لاهور سیالکوټ اوسېدونکی یو هلک چې محسن نومې دی او 19 کلنه ماریا انجیلا د هغه لپاره د امریکې نه راغلی او واده یې ورسره کړی دی. په راپورټ کې ویل شوي دي چې د دوی دواړو دوستانه په انسټاګرام باندې جوړه شوې او بیا څه موده یو بل سره د ګپ شپ لګولو نه وروسته د یو بل په خوی او اخلاقو باندې پوه شوي دي، نو بیا ورته محسن د واده وړاندیز وکړو او ماریا هم ومنلو. په ځینو رپورټونو کې انسټاګرام یاد شوی او په ځینو کې فیسبوک یاد شوی چې د دوی اوله دوستانه د دغه ټولنیزو رسنیو د لارې شروع شوې ده. د محسن عمر اوس مهال 23 کاله دی او هغه وایي چې د ګپ شپ نه څه موده پس ما ورته ویلي وو چې ته زما ډېره خوښه یې او واده در سره کول غواړم، چې جینئ هم هېڅ وخت ونه غوښتو او زما خبره یې ومنله. هغه وایي چې د انسټاګرام یا فیسبوک نه علاوه به موږ یو بل سره په کال باندې هم خبرې کولې. د یادولو وړ ده چې محسن د لاهور سیالکوټ اوسېدونکی دی او دغه جینئ چې ماریا انجیلا نومیږي د امریکې نه سیالکوټ ته راغلی او محسن سره یې واده کړی دی. ماریا وایي چې دا زما لپاره د خوشحالۍ مقام دی او زه ډېره خوشحاله یم چې ما محسن سره واده کړی. ماریا په دې واده کې د پاکستانی کلچر جامې اغوستې دي او محسن یې د خپلو خوبونو شهزاده ګڼلی دی. دوستانو د داسې واقعیاتو نه رښتیا هم ثابتېږي چې مینه ړندوي، ځکه چې د دنیا د هغه سر نه یو جینئ راځي او دلته په مینه باندې یو هلک سره واده کوي. واقعا چې ډېره د حیرانتیا خبره ده. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. تاسو څه نظر لرئ خپل نظر راسره کمنټ کې شریک کړئ او له نورو ښایسته معلوماتو او تازه خبرونو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.